بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما موضوع ده بلوچ د تاریخ په رڼا کې اخرنۍ برخه. ګرانو وطنوالو، د بلوچستان په وطن او ازادۍ مین بیلتون غوښتونکي ادعا کوي چې پاکستان په دوی دومره ظلمونه کړي دي چې دوی د پنجابیانو نه غچ یعنی بدل اخیستنې او بریدونو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې په پاکستانی کشمیر او ګلګت بلتستان کې د نورو یاغي ډلو سره تماسونه لري، خو د بلوچو په وطن مینو ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري، بلکې هغوی وژني. د بلوچانو او پښتنو لوی اکثریت په دې باور دی چې د معمول په څیر به د سپیک د ټولو پروژو یوازینی ګټه اخیستونکي پنجابیان وي، او چونکې د پاکستان دولت د پنجابیانو په لاس کې دی، نو نه بلوچ او نه پښتانه د پاکستان په دولت هیڅ هم باور نه کوي او دوی ته د یو استعمار په سترګه ګوري چې بلوچستان او پښتونخوا د دوی مستعمره دي. له بلې خوا چین لا دمخه په سیاسي او اقتصادي لحاظ پاکستان په کلکه تر خپل کنټرول لاندې کړی دی، په داسې حال کې چې اسلام آباد په زیاتېدونکې توګه له سیاسي پلوه په بشپړ توګه منځوي شوی دی او په مالي لحاظ د نورو په نیک مرغۍ پورې تللی دی. نو ظاهره ده چې پاکستان به د چین ډول ته ګډېږي. پاکستان به د ګوادر بردر څخه د ټول عاید یوازې 9% ترلاسه کوي، پاتې 1% به د راتلونکو 40 کلونو په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون له مخې چین ته ورکړل کیږي. اگر چې سناتورانو د اساسو د شریکولو د دې پاموړ عدم توازن په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې چین ولې ډېره ګټه ترلاسه کوي، مګر لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو په پاکستان کې ملکی ادارې ډېر لږ ارزښت لري او د پاکستان فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه د دې ملکی ادارو هیڅ پروا هم نه ساتي. د اسلام آباد حکومت چې د هندوستان سره د ویرې په بهانه ټول واک او اختیار په دې وجه فوج په لاس کې اخیستی دی چې د خپل شتون د توجیه کولو لپاره د پاکستانی ولس وینې خپه مړه خېټه وسکي. د پاکستان فوج د چین سره اتحاد او د سپیک رامنځته کولو ته د هندوستان په مخ د یوې سخت ضربې په توګه ګوري. برسیره پر دې پاکستان د چین سره نزدېکت د واشنګټن لپاره هم یو خبرداري ګڼي. که چېرته امریکا له پاکستان څخه لرې کېږي نو پاکستان به د چین جولې ته ځان ورواچوي. نو اوس دلته پاکستان په 2 بیړو باندې خپې ایښې دي او څوک چې په 2 بیړو باندې خپې ږدي نو هغه په منځ شلېږي. هندوستان په کوادر کې د چین حضور او په کشمیر او نورو شخړو سیمو کې د کارګرانو د ساتنې لپاره د اسلام آباد لخوا لیږل شوي سرتیرو ته په بده سترګه ګوري. خو دا هم رښتیا ده چې هندوستان بیکاره نه دی پاتې شوی او د حرکت لپاره د خپل حریف پاکستان اړوند خپل پلانونه مخ په وړاندې بوځي. وروستی ګام د ایران او افغانستان ترمنځ د یو تړون لاسلیک کول وو چې کولی شي په ټوله جیوپولیټیکل سیمه کې د تل لپاره د سوداګرۍ مخ بدل کړي، چې دا د ایران د چابهار بندر د پراختیا په اړه دی. دغه بندر د هند په سمندر کې د سیستان بلوچستان په سیمه کې دی چې د پاکستان له بلوچستان سره پر پوله او له ګوادر څخه یوازې 80 کیلومتره لرې پروت دی. د چابهار بندر د تړون ترڅنګ د 1200 نورو تړونونو لاسلیک هم ډېر اقتصادي اهمیت لري. هندوستان د خپل اقتصادي، سیاسي او ستراتیژیکي پرمختګ په لاره په چټکۍ سره مخ په وړاندې روان دی، خو اجناسو، برېښنا او مدني موادو ته ډېره اړتیا لري. ایران د خپلو پټرولیم او اړوند محصولاتو لپاره داسې بازار ته اړتیا لري چې د لویدیځ او سعودي عربستان د نیابتي تورونو ښکار نشي. له بلې خوا افغانستان د منرالو له پلوه ډېر مالدار هیواد دی چې په هغې کې تانبا، سره زر، پاره، اوسپنه بلکې نادره ځمکې هم شامل دي. د هندوستان په څیر مخ پر ودې اقتصاد ته صادرات د کابل پر اقتصاد بې حده محرک اغیز لرلی شي چې افغانستان به د کوکنارو په کرکیله له خپل
اقتصادي انحصار څخه خلاص کړي. ځینې کارپوهان وړاندوینې کوي چې د چابهار پراختیا کولی شي د هندوستان اقتصاد د کال د 600 میلیونو ډالرو څخه په راتلونکي 5 کلونو کې 15 میلیارډه ډالرو ته وده ورکړي. د چابهار بندر ته د مستقیم لاسرسي سره هندوستان د سیاسي یا جیوپولیټیکل خنډونو پرته نه یوازې منځنۍ اسیا بلکې اروپایي بازارونو او روسیې ته هم د خوښې وړ لاسرسی ترلاسه کوي. تر دې وروسته پورې منځنۍ اسیا ته د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هندوستان به له چابهار له لارې بحیرروم ته لاسرسی ولري چې دا د پاکستان په وجه ناممکن و. د پاکستان له اړخه هندوستان ته هیڅ کله هم اجازه نه ورکړل شوې چې د لویدیځ لور ته د صادراتو لپاره د کراچۍ له بندر او یا د افغانستان له لارې څخه کار واخلي. هندوستان په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو ګډ تړونونه لاسلیک کړي وو او په ځینو ولایتونو کې زیاته پانګونه هم کړې ده. خو دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې کله افغانستان 20 کاله اشغال وو نو هر ورځ به د ناټو او امریکای د وسلو په زرګونو کنټینرې د کراچۍ څخه افغانستان ته راتلې چې هغه وسلې به د افغانانو په وجلو کارول کېدلې. خو چې کله په کال 1920 کې طالبانو اشغالګر له افغانستان څخه وشړل نو افغان ولس د خوراک څښاک د کمښت سره مخامخ شو. نو هندوستان د افغانستان سره د 50,000 ټنو د غنمو کومک کول غوښتل. نو هندوستان پاکستان ته خواست وکړو چې دا د یو څو ورځو کار دی، موږ دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږو ځکه چې افغان ولس د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. نو پاکستان د هغې اجازه ورنکړه. نو بیا هندوستان هغه غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږل خو هغې ډیر وخت واغشتو. نو چې د افغان ولس د وجلو خبره وه نو پاکستان بهرني هیوادونو ته 20 کاله اجازه ورکوله چې د وسلو ډکې کنټینرې افغانستان ته ولیږي. خو چې د افغان ولس د جون خبره وه نو پاکستان هندوستان ته د یو څو ورځو لپاره اجازه هم نه ورکوله چې افغانستان ته غنم یوسي. د دلی او کابل اړیکې ورځ تر بله نږدې کیږي او د اقتصادي تړونونو ترڅنګ د وسلې او استخباراتي معلومات هم سره شریکوي. د چابهار اړوند د هندوستان، ایران او افغانستان په منځ کې د درې اړخیز تړون په رسمي توګه اعلان پاکستان ډیر زیات په غوسه کړی دی. د اقتصادي اغیزو سربیره د چابهار بندر کولی شي لویه لوبه هم بدله کړي چې د سیپیک اهمیت به په نړیواله او سیمهییزه توګه ډیر زیات کم کړي او یا به د سیپیک پروژه د تاریخ برخه جوړه شي. له بلې خوا د غلطو پالیسو، دروغو او دوکو په وجه په نړۍ کې اوس پاکستان نور خپل اهمیت د لاسه ورکړی دی. نو په دې وجه د چین په نظر کې هم د پاکستان ستراتیژیک اهمیت ډیر ټیټ شوی دی او اوس په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د بهرنیو قدرتونو لپاره د پاکستان هیڅ اهمیت پاتې نه دی. نو په دې حالت کې به هندوستان د خپل چینایي سیال په شان اقتصادي او جغرافیایي ګټې ترلاسه کړي. د دې نه پرته پاکستان چې په افغانستان کې د 240 کاله کومې جنایتکارۍ کړې دي نو د افغانستان بچي د دې نه خبر دی. چې کله بهرني اشغالګر په افغانستان کې وو نو د کراچۍ او کابل ترمنځ لاره د امریکایي توکو او تجهیزاتو په لیږلو کې ډیره مهمه وه چې دې لارې به په اسلام آباد باندې د کابل د اقتصادي او ساختماني انحصار د پیاوړتیا لپاره کار کوو. له بلې خوا کابل سمندر ته د پاکستان نه پرته د تګ راتګ بله لاره نه لري. خو د بده مرغه افغانستان له نورې نړۍ سره د نښلولو لپاره د نوم وړ سړکونه او د اورګاډو د پټلۍ شبکه هم نه لري. د کابل د سوداګرۍ بقا په بشپړ توګه د پاکستان په ښه نیت پورې تړلې ده چې کله هم وغواړي نو پاکستان د افغانستان لپاره لارې بندوي. نو د چابهار تړون د دې وړتیا لري چې د کراچۍ بندر ستراتیژیک اهمیت او له هغه ځایه پیل شوې لار چې د خیبر له لارې افغانستان ته تیریږي اهمیت له منځه یوسي چې دا به د اسلام آباد لپاره اقتصادي او جیوپولیټیکل نورین رامنځته کړي په داسې حال کې چې پاکستان خو هسې هم د بې رحمه اقتصادي او سیاسي انزوا له خطر سره مخ دی. خو که چېرته روس د اورګاډي د افغانستان سره یو دهلیز جوړ کړي نو دا به افغانستان د اروپا سره په مستقل ډول وصل کړي. د اسلام آباد د اقتصادي او جیوپولیټیکل نورین په وجه به په دې سیمه کې ښایي چې چین د خپل اقتصادي او سیاسي
ستراتیژي د ناکامۍ سره مخ کړي، ځکه چې پاکستان به د تل لپاره چین او نورو زبرځواکو قدرتونو ته لاپې او ډوزې وهلې چې طالبان د دوی په جیب کې پراته دي، او طالبان به هغه څه کوي چې څه ورته پاکستان وایي. خو چې کله طالبان په قدرت کې راغلل نو پاکستان له آینه په لاس کې ورکړه چې د خپل مردار شکل پکې وګوري. نو څنګه چې پاکستان د تل لپاره په افغانستان کې بدبختۍ زیږولې دي او بیا هم هغه بدبختۍ په دنیا خرڅ کړي دي، نو اوس هغه د پاکستان لپاره یو بوږنونکی خوب شو. نو ځکه اوس وروسته د اتو کټو بوسړه نه ټینګېږي. مخکې به چین افغانستان ته د پاکستان په سترګو کتل او د پاکستان په لارښوونه به چین په افغانستان کې خپل کارونه مخ په وړاندې بوتل. خو اوس چین د افغانستان سره په مستقیم ډول خپل اړیکې لري، نو اوس چین پاکستان ته د افغانستان په سترګو ګوري. د کلونو راهیسې د افغانستان کنټرول د اسلام آباد لپاره بنسټیز و، نو ځکه پاکستان د لویدیځ سره د میلیونونو ډالرو اقتصادي مرستې او وسلو په ارزښت د اتحاد په لومړي کرښه کې خپل دریځ ټینګ کړی و. له بلې خوا د پاکستان د تل لپاره دا کوشش و چې په افغانستان کې دی یو داسې دولت منځته راشي چې د هندوستان شتون په افغانستان کې صفر ته راکوز کړي. نو داسې به له یوې خوا پاکستان په افغانستان کې د هندوستان د ګواښ نه ځان خلاص کړي، او له بلې خوا به په دې توګه پاکستان د چین د دښمن هندوستان ګټې په خطر کې واچوي. په داسې حال کې به پاکستان د چین سره د خپل تش په نوم د شاتو په څیر خوږې ملګرتیا ته دوام ورکړي. د چین په پاکستان کې د یو بهرني ځواک لپاره بې مثاله په پراخه کچه پانګونه او د ملګرو ملتونو په ارزښت شورا کې یا د اټومي ارزه کوونکو په ګروپ کې د هندوستان د دایمي څوکۍ د ردولو له لارې د چین د پاکستان سره د دوامداره ملاتړ څخه څرګندېږي. سربیره پر دې چین یوازینی هیواد دی چې د ټول تروریزم مور په توګه د پاکستان له تورونو څخه دفاع کوي. خو په هر صورت اوس چین شاید په دې پوهېدل پیل کړي دي چې د پاکستان سره دوستي کول غلطه دروازه ډبول وو. خو چین په پاکستان کې دومره پانګوالي کړې ده چې د هغې له امله چین د پاکستان سره مجبوراً تش په نامه د شاتو نخوږې د حمالیا د غرونو نوچتې او د سمندر د جوړتیا نه ژورې دوستۍ کې ښکېل دي. لکه څنګه چې په یو وخت کې د امریکې رئیس جمهور روزولټ ویلي وو چې زموږ د پاکستان سره دوستۍ ته هیڅ ضرورت نه و، خو د بده مرغه اوس پکې موږ راګیر شوي وو. په عین حال کې د هرې دروازې پرانیستې ساتلو لپاره چین ټینګار کوي چې د بي آر آی پروژه دې مخ په وړاندې بوځي. بله دا چې سی پیک حتی نور هم وغځول شي، چې له دې لپاره چین لا د مخه د بنگلاديش او میانمار ترمنځ په سمندري دهلیز کې پانګونه کړې ده او په هندوستان کې د پانګونې وړاندیز کړی ترڅو دا دهلیز د هندي سمندرونو سره وصل کړي. خو هندوستان په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې دا دهلیز به بنگلاديش، چین، هندوستان او برما سره ونښلوي. خو هند لږ تر لږه د اوس لپاره د خپل لارې د بدلولو هیڅ اراده نه لري. د دهلی حکومت دا په پام کې لري چې د شمال سویل ترانزیتي دهلیز کې برخه واخلي چې هندوستان، ایران، د منځني اسیا جمهوریتونه، ترکیه او روسیه سره نښلوي او د عمان او ایران سره د تړونونو توقع ساتي. خو په دې وخت کې په میز ډېر لوبغاړي شتون لري چې د دوی اړتیاوې مخکې داسې هیڅکله هم دومره لوړې نه وي او نه هم متغیراتو دومره توپیر لرلو. د دغو آسیایي لارو برخلیک به په راتلونکي کې تر ډېره په جیو سیاست پورې اړه ولري چې د نړیوالو ستراتیژیو کنټرول به د چا په لاس کې وي. لکه د نن نه 100 کاله اګاهو د هندوستان وایسرای لارډ کرزن ویلي وو چې کوم هیواد په مرکزي اسیا کنټرول ترلاسه کړو لکه چې په ټوله نړۍ کنټرول ترلاسه کړو. خو په هر صورت پاکستان په بلوچستان کې د خپلو جنایتکارانو لاس نه اخلي او هغې له دوام ورکړی دی. ماما قدیر چې د بلوچ د ورک شوو کسانو د غږ د مشر مرستیال و، وویل چې د پاکستان د فوج او آیسای له اړخه یوازې په یو کال کې تر 100,000 ډېر خلک لا درکه شوي دي. موږ د دوی جنگي بندیان یو. دوی زموږ پر ضد د 1948 کال د مارچ په 28 نیټه جګړه پیل کړه. دوی موږ اشغال کړو او له هغې وخت راهیسې دوی زموږ سره ډېر زیات ظلم کوي او زموږ ځمکه او زموږ شتمنۍ د پنجاب د ګټلو لپاره استعمالوي. ماما قدیر زیاته کړه چې زما تر وویل چې هغه د 1400 پرله پسې ورځو شکنجه شوی و
او بیا یو چینایي ډاکټر د شکنجې کوټې ته راغی. نو هغه د پاکستانیانو ته وویل چې تاسو نه پوهیږئ چې شکنجه څنګه کیږي، ځکه چې تاسو خو تاسو خلک وژنئ او موږ به تاسو ته لارښوونه وکړو چې دا کار به څنګه کوئ. اوس دوی وایي چې دوی د هر څه زموږ د پرمختګ لپاره کوي، مګر موږ واقعا نه پوهیږو چې دوی څنګه او د کم پرمختګ لپاره زموږ مرسته کوي. نو چین او پاکستان خو په دې ډول زموږ لپاره داسې پرمختګ کوي چې هغه زموږ د کورونو لړنګولو، په پوځي عملیاتو، شکنجو، جنسي تیرې، زموږ د زامنو د جسدونو د اعضاو په ویستلو باندې پیل شو. پاکستان بلوچو ته وایي چې تاسو داسې مه پرېږدئ، ځکه چې پاکستان ګوادر غواړي چې دا ښار دوی د چینایانو او د پنجابیانو په ښار بدلول غواړي. او دا یوازې ګوادر نه دی، که د دوی پلانونو ته په ژور نظر وکتل شي نو د هغې نه دا څرګنده ده چې دوی غواړي بلوچ له خپل ځمکې څخه له منځه یوسي او بلوچستان په دویم پنجاب بدل کړي. خو له بلې خوا پاکستان دا وایي چې بلوچ یې وسله وغورځوي. نو اخر ولې د بلوچو په روایاتو کې لکه څنګه چې ښځه خپل زیورات لري نو بلوچ خپله وسله لري، او دا د اوس نه دي بلکې د پیړو راهیسې دي. دا د بلوچانو د ژوند یوه برخه ده. بیا چې ټولې نړۍ دا وسلې افغانستان ته راوړي نو د آیسای افسرانو به دا وسلې په بازار کې په موږ خرڅولې او هر چا به ښه په اسانۍ سره دا وسلې په پیسو اخیستلې. حتی چې په پنجاب، سند او په پښتونخوا کې به هم خلکو همدغه وسلې د پاکستان د فوج د افسرانو نه اخیستلې. خو توپیر یوازې دومره دی چې کله دا وسله د پښتنو او د بلوچو لاس ته راشي نو هغوی پې د خپل ځان او د خپل وطن ساتنه کوي، او چې کله دا وسله د پنجابیانو لاس ته ورشي نو بیا لاس اوچت کړي او دښمن ته په حواله کړي، لکه څنګه چې په مشرقي پاکستان کې کړي وو. نو په دې وجه وسلې په پاکستان کې د دوه قومونو سره وي، د پښتنو او د بلوچو سره. نو که دا پښتانه او بلوچ که په پښتونخوا کې وي، که په بلوچستان کې وي، او که یا په پنجاب او په سند کې وي، نو دوی به خامخا په کورونو کې وسله ساتي، ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. خو اخر دوی خپلې وسلې له کوم ځای نه راوړي؟ یقینا چې دوی دا وسلې په بازارونو کې اخلي، چې د دغه وسلو په خرڅ کې د پاکستان پنجابي فوځي افسران شامل دي، ځکه چې د یو امریکایي جت په وینا پاکستانیان یعنی پنجابیان خو خپله مور هم په $100 باندې خرڅوي. په بلوچ لیبریشن آرمي BLA باندې د متحده ایالاتو بندیز په هیڅ ډول د BLA په فعالیتونو اغیز نه دی کړی. BLA د بلوچستان په هر سیمه کې شتون لري او یو ډیر منظم تنظیمي جوړښت لري چې په عامو خلکو کې قوي ریښې دي، چې دا د بلوچ د ځواک اصلي مرکز دی. که څه هم ټوله نړۍ د BLA پر ضد مبارزه وکړي، خو په بلوچستان کې د دوی فعالیتونه او شتون به تر د هغه وخته پورې دوام ولري تر څو چې دوی د خلکو د ملاتړ څخه برخمن وي. د بهرني هیوادونو سره د خبرو میز ته د خپلو پراکسیانو د راوستلو په بدل کې پاکستان د هغه هیوادونو نه په BLA د بندیز غوښتنه کړې وه. خو بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه د پښتنو مذهبي ډلې چې هغوی هم د پاکستان د فوج پر ضد مبارزه کوي، د بلوچو په وطن او ازادۍ مینو ډلو له د ورورولۍ لاس ورکړی دی. نو ځکه د دې ډلو طاقت اوس نور هم ډېر زیات پیاوړی شوی دی او هر ورځ د پاکستان اشغالګر فوج او پولیس له منځه وړي. تل دې وي د پښتنو او د بلوچو په منځ کې تاریخي ورورولي، مینه او محبت. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلۍ د غرونو تر د امه پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.